میړه یا خاوند هغه څلور غلط عادتونه چې ښځه مجبوره شي چې له بل چا سره باندې سیکس وکړي. سلام ستړي مشي، خوښ یم چې په یو نوي ویډیو کې له تاسو سره یم. که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او همدغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. د میړه هغه څلور غلط کارونه چې خپله میرمن ور باندې خیانت ته مجبوریږي او بهر له بل چا سره سیکس یا کوروالی کوي. کله چې یوه میرمن په دې پوه شي چې د دې شتون او یا نه شتون یې خاوند ته کومه معنا نه لري، نو په دې وخت کې د میړه په هکله افکار بیخي له منځه ځي او په راتلونکي وخت کې د دې سبب کیږي چې د خپل خاوند سره خیانت وکړي، یعنې له بل چا سره اړیکه ونیسي یا له بل چا سره سیکس وکړي. هغه ښځې چې پوهیږي میړونه یې د دوی سره خیانت کوي، په ډېر لوړ احتمال دوی هم خیانت کوي. داسې میړونه چې سترګې په بازار او بیرون کې وي، د ډېر وخت لپاره د خپلې میرمنې د سترګو څخه پناه نه پاتې کېږي او کله چې میرمن ور باندې خبره شي، د وخت په تېرېدو دا هم د خپل میړه سره خیانت شروع کړي. هغه نارینه چې د خپلې میرمنې د خواصو او عواطفو خیال نه ساتي، میرمنې ورڅخه سره کېږي او بالاخره د بدو پیښو ښکار کېږي او د خپل خاوند سره خیانت کوي. او وروستی سبب همدا دی چې کله میړه په خپله میرمن هیڅ نو میرمن یې خیانت کوي. لکه څنګه چې یو نارینه د ښځې په منځ کې کار کوي، د دوی سره خبرې اترې کوي، نو احتمال ډېر زیات دی چې یوې سره دې نږدې شي. همداسې که ښځینه ټوله ورځ بیرون وي یا ټوله ورځ په مړو ژوندیو کې وي، نو احتمال لوړ دی چې د خپل خاوند سره خیانت وکړي او له بل چا سره غلطې اړیکې ټینګې کړي. نو خاوندانو ته پکار ده چې بهر غلط کارونه ونه کړي او خپله میرمن یخه کړي. دوستانو دا زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او همدغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت الله مو مل شي.